مونږه تل د زړه په ورکه پسې ګرځو بختور دی چې په خپل زړه یې اختیار دی ستا د در دولت یې ډېر دی جمع کړی سایل هغه خوار سایل نه دی مالدار دی ګرانو ملګرو سلامونه ستاسو ملګري نظر خان یم څو ورځې وړاندې راته اعظم بنیري د یو ملګري شعرونه راستولي وو او دغه شعرونه زما ډېر زیات خوښ شوي وو او غوښتل مې چې د دغې ملګري سره د موبایل له لارې رابطه هم وکړم او نور شعرونه یې واورم او دې د هغې میاخان څنګه په دغې غرونو کې خپلې ګډې بیزې سره وي شپون دی پښتون شپون دی او شاعر هم دی نو غوښتل مې چې د خپل کلي نه د خرکي درګۍ نه روان شم هغې میاخان څنګه دغې غرونو ته لاړ شم او د ده نه خپرونه ریکارډ کړم پخپله بیا هم واورم بیا به د ویډیو له لارې له تاسو ملګرو سره به هم شریک کړم میرولی موږ له یو درې چې مزېدار راکړه په چې ترخۍ ښه د ګلمېرې د بازار نه راواوړېدلم او دا لاره هم بس لونخوړ دغه یو څو کیلومتره کې دی او بیا به د خیر سره کاټلنګ او د کاټلنګ نه بیا میاخان څنګه ورته په دغه لاره ځم ساحل صاحب وایي چې زه د خزان د پاڼې پاڼې سره ورېږېدم خدای سیلی کړي چې مې کور ته د جانان یوسي بلکل دغه خزان په دغې پلو پټو باندې په دغې غرونو باندې راخور شوی دی او هر طرف ته دغه سپېده به تاسو یینې موږ ورته چې سپېرداد وایو دغه یینې پاڼې رېژولې دي ملګرو دا سوات دیر موټروی ده ډنډې ری نه چې واوړې بس دغه انټرچینج دی بیا څوک کلام ته ځي څوک سوات ته ځي او بیا څوک کونړاټ ته ځي او څوک دیر ته ځي چترال ته ځي نو هغه په دغې لاره باندې ځي زما په دغه نیغه لار وي ځکه چې زما سره موټرسایکل دی زه به هغې پورې غرونو ته ځمه کیدای شي چې زما ملګري راغلي وي او زما په انتظار وي خو دلته مې دغه لږ شانته کې ساه واخیستل او اوس بیا روانېږم دلته د میاخان د کلي نه راوړېدلی یم او دغه څنګه غر دی که نه دغې باندې بیا خلک غر به تاسو ته ښکاري دغه بیا بنیر ته هم خلک په دغې باندې اوړي خو زه اعظم ته کال کوم چې اعظم چېرته دی راغلی دی نه دی راغلی نو هغه وی چې کله ته د میاخان کلي نه راواوړې نو ما سره به السلام علیکم اعظمه سمه ده روغه ده بس درالمه ښه اعظم وایي چې دغه پټي چې کوم ختم شي دغه شاړې شروع کېږي بس دغه ځای کې ولاړ یم او بس ته راځه نو بس ځو هلته ښه هلته به ملګری به ورسره وي که هغه چېرته په غره کې بیزې ګډې سره وي نو بیا به بسې هغه ځای ته ځم د خیره سره سهار ستا سره به هم ستړي مه شو تاره سیف الرحمن سلیم صاحب وایي که نه دې به که چې اضطراب کې لږ سکون راله پیدا کړې نو که دې پلې څوک ورشي لږ ژوندون راله پیدا کړې د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډلیوال دی یو استاد راله پیدا کړې خو پښتون راله پیدا کړې د باچا ګډې تاله شوې شرمخان ورته ګډېږي چې شپېلې کې تاثیر وي داسې شپون راله پیدا کړې د جومات استاد عرب دی په مکتب کې ډلیوال دی یو استاد راله پیدا کړې
خو پښتون راله پیدا کړي دا چیلوکي ګرځي راګرځي دغه مختار دی په موټر سایکل باندې دا زم راغلی دی خیال دی دوی د مخکې نه دي نو دلته چې ته کمې بيزې ساتې جو بس هغه به راول وشي او بس هغې کې به چای پوخ کړو او بس هغه به وڅښو خپل لوښي هر څه دلته ساتئ بس د ژوند نه په حقیقي معنو کې تا مزې واخیستلې او مونږ خو بس لاړو رالو بس و خو ژوند کوشش کوو خدای به رامانې خو ژوند تېرېږي دا موټر والا چې ځي که نه نو هسې تر نن ساعته پورې څومره بيزې پټې کړي دي ټیکسیانو والا یاره که راباندې ووایي په خدای مې دې قسم چې دا روډ وتی که نه نو په دې چې دا څومره بيزې اوس زما زوري ساعت دي که نه نو که د دې امرنۍ نه دې نه مسل نه کې ډېرې کمې پټې شوي دې ټیکسیانو والا پټې کړي په یوه ورځ رانه الله په سر یې زور دی چې پنځه څاروي پټ کړي دي په یوه دا ولې دا پکې ته زکات نه ورکوې که دا څه وجه ده چې دا خلک ستا نه دا بيزې پټوي که نه دا ته زکات نه ورکوې که څه وجه ده زکات خو پکې ولې نه ورکوو خو یو راته وي تا دلته ودرېږه یار یو موټر والا چک کوه نه یې په خپله پکې د غله او د ساعت پته لګي نو ما ته مې نیکه داسې خلک پوهېږي چې دې کار ته به خیال نه خیال به یې کوو ته چې لکه دا خو د مزې کار دی مې دا خو ته ما په نور مصیبت باندې اړوې دا داسې خلک پوهېږي چې دې کار ته به یې خیال نه وي خو بس مونږ وایو زه دا دې پکې د دوی نصیب شي نو یا ښه ملګرو مونږ راغلي وو د وصال مازدیګر د خپرونې لپاره دا ملګري دلته ناست دي دا خپرونه بس پای کوو بس څو ساعتونو کې دغه پای شي او بیا به روانېږم مونږ د اوتر رور ذکر کړی و چې او په دغې خپرونه کې چې اوتر وایي چې زه بيزې ساتم خو د بيزو ذکر یې کړی و بلکل د بيزې د هغې غره نه را روانې شوي دي او دغه دي راغللې دا به اوس هغه ځای کې کم ځای کې چې ورله د ځای جوړ کړی دغه وړوکې شان دغې جومات ښکاري هغه بیا دغه ونه ښکاري د دغې ونې نه شاته دغه ځای دی نو دغه بیا دی دلته دغه بيزې دغې کوټو ته دننه کوي او بیا به ترې کلي ته هم ځي نو دغه د اوتر روزګار دی سحر راځي او مازدیګر بیا دغه بيزې دغه ځای کې تړي او بیا د دغه ځای نه خپل کور ته ځي مونږ به کوشش کوو چې د داسې ملګرو سره ناست وکړو د هغوی په ژوند باندې همدغسې خپرونې را جوړې کړو او بیا راشو د اوتر رور خواله د نورو ملګرو خواله د اعظم رور د مختار حیران رور او د ابتهار د هم کور ودان وي چې مونږ له وخت راکړو دغه ځای کې مو دغه خپرونه په شرکه باندې ریکارډ کړه دغه بيزې را روانې دي او دغه لمر پناه شو زه اکثر ذکر کوم چې د وصال مازدیګر دی او دغه لمر په څو ساعتونو کې په دغه غرونو پناه کېږي بلکل هغه لاړ پناه شوی دی نو بس دغه پروګرام پای کومه ما په خپل دعاګانو کې یاد ساتي او زما په دعاګانو کې تل یې چې هر چرته الله مو خاد ساته آباد ساته د لوی الله په امان